انټارکټیکا له واورې څخه ډکه داسې لویه وچه ده چې تر 15 کیلومترو ژوروالي پورې سیرپ او سیرپ واوره ده. دومره زیاته واوره او هغه هم 14.6 میلیون کیلومتره مربع سره، یعنی د انټارکټیکا مساحت د امریکا له مساحت څخه کافي زیات مساحت دی. ولو که دلته د جون او جولای د میاشتو ګرمي هم وي، لیکن د انټارکټیکا حرارت ټول کال -50 سانتیګریډ درجې څخه تر -90 سانتیګریډ درجې پورې وي. د دې شدید د سړې هوا له امله دلته د ژوند امید ډیر کم دی، خو د دې باوجود هم په ټول انټارکټیکا کې د 400 څخه زیات جهیلونه کشف شوي دي کوم چې د واورې لاندې پټ دي. د پښتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. انټارکټیکا یو داسې لویه وچه ده چې په دې د هیڅ کوم ملک قبضه نشته او د نړۍ ټولو سیلانیانو او ساینسدانانو ته په څیړنې کولو سره برابر حق ورکول کیږي چې په ټوله انټارکټیکا کې یوازې 2 ATM ماشینونه لګېدلي دي. د ځینو خلکو باور دی چې د انټارکټیکا د واورې لاندې زیات رازونه پټ دي، حتی تر دې باورونه شته چې د واورې څخه ډکه د دې رازدارې لویې وچې لاندې یوه جلا نړۍ پرته ده چیرته چې د ایلینز حکومت چلیږي. لیکن څېړونکي او لرغونپوهان د دې رازدارې لویې وچې د رازونو افشا کولو لپاره شپه او ورځ محنت کوي. دوی دلته ځینې داسې شیان پیدا کړي د کوم په لیدو چې ساینس هم حیرانیږي. نو نن تاسې ګورئ د انټارکټیکا د واورې لاندې ځینې حیرانونکي شیان. نو راځئ چې پیل یې کړو. نمبر 8 په 2009 کې ځینو څېړونکو د انټارکټیکا د واورې لاندې د پیشو یو سکلیټ موندلی و، لیکن د حیرانتیا خبره دا نه وه چې دا سکلیټ د پیشو دی. د حیرانتیا خبره دا وه چې دا د داسې پیشو سکلیټ و چې هغه کومه عامه پیشو نه بلکې د هګو ورکولو والا پیشو وه. کله چې څېړونکو په دې عجیبه سکلیټ باندې نور تحقیق وکړ نو معلومه شوه چې دا حیوان کم از کم 2 میلیونه او 500 زره کاله پخوانی حیوان دی. نمبر 1 په 2014 کې لرغونپوهانو په انټارکټیکا کې انتهایی حیرانونکي انساني کوپړۍ وموندلې. لومړی د حیرانتیا خبره دا وه چې په انټارکټیکا کې دا لومړنۍ موندل شوې انساني کوپړۍ وې، او دوهمه د حیرانتیا خبره د دې کوپړیو شکل و. بالکل د نورماله کوپړیو په وړاندې د دې کوپړیو شکل کافي زیات فرق لري، ځکه چې د دې کوپړیو سر د حد نه زیات بهر وتلی دی. د ساینسدانانو باور و چې د کوپړیو داسې شکل د کوچنیوالي څخه د عجیبو عادتونو له امله جوړیږي چې دا عادتونه په زرهاوو کاله وړاندې په لرغوني تمدن کې ترسره کېدل. داسې کوپړۍ لرغونپوهانو په مصر او پیرو کې هم موندلې وې. د دوی شک دی چې په زرهاوو کاله وړاندې په انټارکټیکا کې خلک اوسېدل او د دوی یو څه ناڅه اړیکې د مصر د لرغوني تمدن سره ضرور وي. نمبر 8 د تیرو 50 کالو راهیسې په انټارکټیکا کې د 10,000 څخه زیات میټورایټس موندل شوي. میټورایټس د ډبرو داسې ټوټې دي د کوم تعلق چې زموږ له سیارې سره نه وي، بلکې هغه د یوې بلې سیارې څخه مات شوي ټوټې وي چې دلته راځي. د ساینسدانانو باور دی چې له موندل شوي میټورایټو څخه یې ځینې د 200,000 کاله څخه زیات پخواني دي چې د دې معلومات پیدا کول ډیر مشکل دي چې د دې میټورایټ تعلق له کومو ستورو یا سیارو څخه دی. لیکن په انټارکټیکا کې یو کوچنی میټورایټ چې په 2015 کې کشف شو د ساینس باور و چې دا د کوم بل څخه نه بلکې د مریخ څخه ماته شوي ټوټه راغلې، ځکه چې د دې میټورایټ دننه داسې بکټیریا و کوم چې په مریخ کې موندل کیږي. نمبر 5 په انټارکټیکا کې د واورې ژوروالی 15 کیلومتره دی او دا ټوله لویه وچه له امریکا څخه ډیره لویه ده. لیکن ساینسدانانو له دې څخه داسې ثبوتونه په لاس راوړي د کوم په لیدو چې داسې اندازه اخیستل کیږي چې په لکاو کاله مخکې دلته د ژوند کولو امکان وو. له 1980 څخه وروسته زیاتو لرغونپوهانو دلته د ډایناسور، موزاسور او پلیزیوسور سکلیټونه وموندل. د دې سکلیټونو اوږدوالی له 14 فوټو پورې ویل کېده چې د یوې 3 منزله ودانۍ برابر جوړیږي. نو کله چې د سکلیټ په هډوکو زیاته څېړنه وشوه نو معلومه شوه چې دا کم از کم 7 میلیونه کاله مخکینی دي. نو څرګندېدل چې 7 میلیونه کاله وړاندې د انټارکټیکا درجه حرارت د ژوند کولو لپاره نورمال حرارت و، چې شاید دا غرونه د ژورې واورې څخه نه بلکې د شین طبیعت څخه شتمن وو. نمبر 4 واټرفال یا زړوبې او ابشار به تاسې ډیر لیدلی وي، لیکن په انټارکټیکا کې د ټیلر ګلیشیر په یو مقام کې یوه برخه داسې ده چیرته چې واټرفال نه بلډ فال یعنی وینه لرونکی زړوبې شتون لري. په 1911 کې د ټیلر په نوم یو ساینسدان په لومړي ځل دا بلډ فال کشف کړ. تر څو پیړیو دا باور و چې په واقعي توګه د دې ګلیشیر دننه وینه بهیږي
کیږي. خو کله چې ماډرن ساينس په دې بلډپال څېړنه کول شروع کړل نو هغوی ته څرګنده شوه چې دا له دې څخه هم حیرانوونکې ده. بالکل څرګنده شوه چې د دې ګلیشیر لاندې یو لوی د اوبو بند دی، لیکن په دې کې د موجودو اوبو خاص خبره دا ده چې پکې د سمندري اوبو په 3 برابره زیاته مالګه موجوده ده. نو د دې له وجې دا نه کنګل کیږي. له دې سره سره په دې اوبو کې د غرونو څخه راوتونکې وسپنه هم موجوده ده. چیرته د یوې برخې څخه دا اوبه د ګلیشیر د باندې راوځي نو په هوا کې موجود اکسیجن د اوبو له وسپنې سره منحل کیږي او وسپنه اکساید یا آیرن اکساید جوړوي او همدا لامل دی چې دا اوبه موږ په سور رنګ سره وینو. نمبر 3 د بلډپال ګلیشیر موجود اوبو لاندې ساینسدانانو ته یو بل د حیرانتیا شی په لاس ورغی. په دې اوبو کې ټوټل 19 ډوله بکټیریا موجود دي د کوم د ژوندي ساتلو لپاره چې د اکسیجن او د لمر د رڼا هیڅ ضرورت نه وي. د ماهرینو باور دی چې دا د بکټیریا داسې یو ډول دی چې په داسې سیارو کې اوسیږي چیرته چې د اکسیجن او د لمر د رڼا نوم او نښان هم نه وي. لیکن دا بکټیریا زموږ سیارې ته څنګه راغله دا راز تر دې دمه نامعلوم دی. نمبر 2 حالانکه ټوله انټارکټیکا له واورې څخه ډکه لویه وچه ده چې په لیدلو ټولو ته څرګندېږي چې دلته د اوبو کمبودتیا ناممکن ده. لیکن که تاسې دا واورئ نو حیرانه به شئ. که زموږ په ځمکه تر ټولو وچې درې یا وچ ډاګونه دي نو هغه په انټارکټیکا کې موجود دي. دا وچې صحراګانې په انټارکټیکا کې کشف شوي چیرته چې له تیرو 2 میلیونو کالو راهیسې یو ځل هم باران نه دی شوی ځکه چې په دې وچه صحرا کې د تیزترینه هواګانو راج دی د کوم سرعت چې 320 کیلومتر پر ساعت سره برابر دی. د دې لامله د ساینسدانانو باور دی چې د تیزو هواګانو لامله دلته موجود د اوبو څاڅکي بخار شوي. د ځمکې ټول اتموسفیر څخه د دې وچې د دې اتموسفیر د لکاو کیلومتره لرې مریخ د اتموسفیر سره ډیر ورتوالی لري. له همدې امله ناسا خپل وایکینګ روبوټ مریخ ته له لیږلو نه مخکې د انټارکټیکا په وچو درو کې ټیسټ کوي. او اوس نمبر اول د لرغونپوهانو یوې ډلې د انټارکټیکا د واورې لاندې د 1100 فوټو په ژوروالي کې د یو عجیب مخلوق سکلیټ ومونده. د دې د معلوماتو پیدا کولو لپاره چې دا سکلیټ د کوم یو حیوان دی زیاتې څېړنې وشوې لیکن په حیرانتیا سره چې دا جوړښت د هیڅ کوم حیوان د سکلیټ سره جوړ رانغی. د دې عجیبه سکلیټ اوږدوالی 8 فوټه ویل کېده. د کوم هډوکي چې له جسم څخه بهر راوتي وو. د ډیرو کلونو د مهنت سره سره تر نن ورځې پورې دا معلومه نشوه چې دا حیوان کوم یو دی. هیله ده چې د پښتو لایو لایبرري دا معلوماتي ویډیو به ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چینل ته نوي یاست نو چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. تر بلې معلوماتي ویډیو مو د لوی الله په امان.